د عشق رازونه چې دي دا پټ وي. د عشق راز چې کوم عاشق فاش کو عاشق په سلی خیږي. بیا تاسو به اورېدلي چې منصور دا د فنا فی الله مقام کې دې ته استغراق فی الله وایي چې د یو سړي دا ژوند ټول الله شي او بالکل د مستغرق شي د الله په دې شان کې. نو چې دې مستغرق شي نو د استغراق مقام دای چې بیا هر طرف ته ګورې نو ملا الله به درته هر طرف ته چې ګورې لکه عشق کې سړی استغراق راشي. ایو شاعر وایي چې معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے. د معشوقی مقام دا دی چې قیامت کې مجنون دا الله جلوی وګوري نو دی بچغي کې چې دام لیلا فی اللہ دے، یو استغراق فی الرسول دے، یو استغراق فی الشیخ. اپنے شیدادرے والا مونگ یو نہ پیجم زمونگ دا ملک دا پیران میران کدی تاسوبم نیولی رانی ولی مونگم نیولی رانی ولی دی. دا غریبان واللہ کا پدے سولا پندری پدغی پوئیگی چی پوڑی کے مواسکٹا چھولے و جیب کے چورواچے و دعا بو کامیاب کاغل ورشي چې غلې پسې زم استاد دعا وکړه یا الله کامیابی کڅوک ورشي چې دا پردای خزه تختو ما دوارت یا الله دې په تخته دا دغه حلق دی. دا نه استغراق فی الله پیجنی او نه استغراق فی الرسول پیجنی او نه استغراق فی شیخ پیجنی. دا مونږ غوندې لم یبج دلاله عرض داو چې منصور ارشی تبلیدنو الله الله حتی کہ زان تبع کتم اللہ با نو ان الحق ہوئے کہ ان الحق ہوئے نو ملیان رونی ہوئے چتا زان تا خدای ہوئے ہو وینی سی اغبیا ان الحق چکے خلاصہ دا چلے مرائی کے پڑے اور واچولو چی پانسی گئی آرسین چگے والی چی ان الحق مری کن. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ دغا وخلوی ولی و بزرگ دے دشپے ناس تے نیم شپدا او الله ته التجا وکړه. شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دے رحیم. خدای دا منصور دے ولی په دارو خې جوړ آواز ورته وشو چې منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست. اے شیخ شبلی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست. منصور میں ذکر پدارو خجولو چھ ماورت دیارے رازو نہ خود لیو کم عاشق چې د یارای راز فاش کی نو اغلا دا سزا ور کول پکار دی. تاسو خیال راکړئ. عرض داو